درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس دی د تېر درس مربوط یا پاتې برخه هغه هم د تېر درس فعالیتونه. سمه ده فعالیتونه به کوو خو له تاسو دا یوه جدا جدا پوښتم. زه یې په ګډه درسره کوم خو مخکې له دې چې زه یې درسره حل کړم باید تاسو خپل نظر ډېر مهم دی. سمه ده هغه څه چې تاسو خپله راته وایه په خپله ساده ژبه باندې هغه ډېر مهم دي. سمه ده مخکې له دې چې فعالیتونو ته ورشم لومړی ځم د تېر درس پوښتنې کوم له تاسو څخه. ښه په تېر درس کې مو څه ولوستل؟ آفرین کیسه مو ولوستله. ښه په کیسه کې څه راغلي وو؟ آفرین د چی په اړه کیسه وه؟ ډېر ښه د چهارمغز او کدو په اړه وه. دلته فعالیتونو کې به هم پوښتنې کېږي ځینې. سمه ده ښه آیا هغه څه چې موږ تاسو په خپل خیر غواړو هغه ترسره نه شي دا به حتما سل په سله کې موږ تاسو په خیر باندې به هغه څه وو چې موږ تاسو غوښتل؟ نه آفرین. آیا دا څه چې مثال موږ تاسو غوښتل هغه ترسره نه شول آیا دا به سل په سله کې موږ تاسو بخیري وي؟ نه ممکن دا موږ تاسو په خیر وي ځکه بنده له خپل خیر څخه نه وي خبر. سمه ده موږ تاسو باید همیشه د خدای پاک رضایت په نظر کې ونیسو د هغو د راکړو نعمتونو شکرانه ادا کړو. صحیح ده که چیرې موږ تاسو د خدای پاک د راکړو نعمتونو شکرانه ادا کړه نو موږ تاسو نعمتونه به لا زیات شي. په دې درس کې ګورئ موږ تاسو وویلې چې موږ تاسو باید خپل زحمت وباسو داسې هم پرې نه دا چې څه خدای کړي وي هماغه به کېږي که نه. ګورئ موږ تاسو ویلي وو چې ځینو شیانو ته باید ډېر متوجه اوسېږو. مثال دا کړو چې بام ته خېږو ښه پوهېږو که ولوېږم د بام نه یا دلته ګام واچوم موږ تاسو لاس پښه خدای نخواسته ماته شي موږ تاسو ممکن نور ضرر ته پېښ شي مړه شو که نه. دا په دې پوهېږو دلته باید داسې ونه وایو چې مثال سړی ځه چې څه چې مقرره وي هغه کېږي څه چې خدای کړي وي هغه کېږي. دراز د بامه ځان راواچوه پښه دې ماته شي لاس دې مات شي خدای نخواسته. ګورئ مینې سر ته منډه کې موټر روان دی منډه وکړي موټر دې وایي بیا وایي چې سړی ځه خو چې همدا به مقرر وو. ګورئ داسې نه ده صحیح ده داسې نه ده هر شي ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو خپله هڅه باید وکړو کوښښ وکړو خو مګم وروسته هغو څخه چې نه کېدله بس خدای پوشه کار موږ تاسو به خپل زحمت ایستلې غاړې په مخلاصې کړي وي. صحیح ده کتاب به وایو درس به وایو ښه کوشش به کوو که ونه شول خو بس نو خپل زحمت خو به مو ایستلی وي که نه. آفرین ښه چې خبرې اوږدې نه شي راځم لومړی ستاسو د کتاب فعالیتونو کې په 15 مخ کې اووم لوست د کیسې درس مربوط دغه څو پوښتنې شوي دي. تاسو مو خپلو کتابونو ته ګورئ 15 مخ کې زه پوښتنه کوم تاسو نه صحیح ده تاسو به بیا وروسته ماته حل کوئ. سمه ده ښه دغه نورې پوښتنې چې دي دا خو د زده کوونکو فعالیتونه وو او دا پورته پوښتنه چې دغه د ښوونکي لپاره دا چوکاټ کې چې لیکل شوي دا لارښوونه ده چې ښوونکی باید څنګه وکړي. صحیح ده دلته دغه 3 پوښتنې شوي دي او لاندې بیا یوه ارزونه ده. صحیح ده له هغې څخه لاندې کتاب په آخر کې بیا کورنۍ دنده لیکلې ده. سمه ده چې هغه بیا تاسو ترسره کوئ. ښه اوله پوښتنه څه ده چې زه یې کوم دلته ګورئ لیکلي یوه ورځ یو سړي چې د غنمو پنډ یې په شا و د چهارمغز د ونې لاندې څه کول؟ پوښتنه یې کړې یوه ورځ هغه سپین ږیری سړی چې راغلی و یو سړی چې راغلی و یو پنډ یې په شا و یوه پنډه یې په شا وه. صحیح ده که پنډ وایي او که پنډه وایي هغه لهجوي تغیرات ته فرق نه کوي چې هر څه وایي. ښه هغه سړي څه کول د چهارمغز د ونې لاندې؟ آفرین دمه یې کوله ستړی و راغی پنډ یې په شا و د چهارمغز د ونې لاندې کېناستلو خپل پنډ یې تر څنګ کېښودو لکڼه یې ودروله او دمه یې کوله. صحیح ده ولې یې دمه کړل ځکه دا ډېر ستړی و ګرمي وه دلته سیوری و. صحیح ده ښه بله پوښتنه د چهارمغز تر څنګ یې د څه شي پټی ولید؟ آفرین د چهارمغز تر څنګ یې د څه شي پټی ولید؟ آفرین یو بڼې ولید بڼ کې هلته یو پټی ولید او پټي کې کدوان وو د کدوانو پټی یې ولیدو. صحیح ده چې په دې کې ډېر کدوان کرل شوي وو. دا دلته ناست دی چهارمغز د ونې لاندې هلته چې ګوري پټی دی باغ دی او د پټي کې د چهارمغز چې دي د کدوانو بوټي دي غټ غټ کدوان یې نیولي. ښه بله پوښتنه سړي د چهارمغز او د کدو په هکله له ځان سره څه وویل کله چې دمه کوله د کدوانو د کدو ترمنځ څه یې ویل د خپل فکر څه و چې د کدو په اړه داسې وي چې څه ډېر ډېر کدوان دي یا د چهارمغز په اړه ویل چې څه واړه واړه څه ډېر چهارمغز دي داسې یې ویلې
نه آفرین څه یې ویلې ښه ډېر ښه آفرین ده داسې ویل چې په کار خو دا ده چې مثال اول خو ده وویل چې ګوره دا چهارمغز لویه ونه ګوره په دې کې څومره ډېر چهارمغز دي که نه واړه واړه دانې یې نیولي دي او دو خواته وګورئ وړکی د کدو بوټی دی چې د مځکې په سر خور دی او دومره لوی لوی دانې د کدوانو نیولي که نه په کار خو دا وه چې دغه د کدوانو دانې د چهارمغز د ونې دانې وایي ځکه دا خو لویه ده او د چهارمغز دانې چې وړې وړې دا خو په کار د کدو د بوټي دانې وایي که نه ښه وروسته هغوی څخه چهارمغز یې په سر راولو بیا څه وشول بیا وروسته سړي بیا وویل چې او الحمدلله ښه دي چې دغه دانې چې دي د کدو دانې چې د چهارمغز د ونې دانې نه دي که چیرې دا زما په سر اورېدلی زما سر خو به یې مات کړی و که نه داسې یې ویلې نو موږ تاسو باید د کیسې هدف واخلو چې مثال هدف یې څه و د کیسې موخه یې څه وه باید څنګه وکړو هغه مو ټولې خبرې خلاصې کړي او تاسو ټولو هر یوه جدا جدا ډېرې ښې زده کړي دي ښه بله خبر چې درته د لغتونو ده ګورې ما دلته 1 2 3 4 او یو بل باندې درته ولیکم چې 5 لغتونه شي که نه لیکم درته چې ولیکم لارښوونه لارښوونه څه معنا راهنمایي صحیح دی لارښوونه راهنمایي پوه شوئ ښه اوس راځم تاسو مو دغه لغتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ زه به درته معنا کومه معنا یې ما لیکلې ده تاسو بیا معنا په خپلو کتابچو کې ولیکئ او وروسته هغو څخه زه به جملې ورته جوړوم دا جملې به تاسو ته وایم او تاسو به یې هم راپسې وایئ وروسته هغو څخه تاسو په خپلو کتابچو کې دغه جملې به څنګه کې ولیکئ آفرین ښه زه وایم تاسې ما پسې تکرار کوئ بڼ 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 غټ 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 وړوکی 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 په ځینو لهجو کې وړکی هم وایي ښه وړوکی وړکی صحیح ده ناڅاپه 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 نن پالې په لاړ څې پالې په لاړه پې ناڅاپه آفرین لارښوونه 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 آفرین ښه اوس زه معنا ته یم د بڼ معنا څه شي ده باغ آفرین بل د غټ معنا څه شي ده لوی که نه بل وړوکی کوچنی صحیح دی یا وړکی هر څه چې وایي وړکی هم کوچني ته وایي وړوکی هم کوچني ته وایي بل چې ناڅاپه ناببره بله معنا چېرته وکړم ناګهانه که نه هغه څه چې یو په یو پېښېږي بل لارښوونه که نه یو چا ته چې نیکه لار ښیي رهنمایي یو چا ته چې لار ورښیي که نه دې ته څه وایي دې ته لارښوونه وایي اوس راځمه دې هر یوه لغته به موږ تاسو یوه جمله جوړوو وروسته مو چې جملې جوړې کړې بیا باید تاسو په خپلو کتابچو کې معنا هم لیکئ او جملې به یې هم لیکئ اوس راځمه جملې جوړوم خو مخکې د جملې جوړې کړم دغه ورقه چې کومه دلته ما لګولې ده دا به لرې کړم تر څو دغه ځای جملو ته څنګه شي خوشې شي آفرین دا دلته ږدم راځمه دلته ښه دلته لیکلی دی باغ څه دی باغ مو لیکلی دی اوس غواړم باغ ته جمله جوړه کړم ښه مخکې له دې چې زه جمله جوړه کړم تاسې راته جوړه کوئ آفرین ډېر ښه ستاسو په باغ کې ډېرې ونې دي ستاسو په باغ کې ډېرې ونې دي د څه شي ونې دي د چهارمغز ونې دي د مڼو ونې دي که نه ستاسو په باغ کې ډېرې بوټي دي څه شي بوټي دي د کدوانو بوټي دي که نه پوه شوئ په آفرین بله جمله غټ جوړه کړئ راته یوه جمله آفرین آفرین بابا لوی باغ لري
بابا لوی د مڼو باغ لري، بابا لوی باغ لري که نه. موږ تاسو باید د لویانو خبرو ته غوږ ونیسو. ګوره لوی هلته لویانو په معنا باندې راځي مشرانو، صحیح ده. خو دلته غټ چې شو بله معنا یې ستر هم ده، صحیح ده. آفرین. بل چې دی وړوکی کوچنی، صحیح دی. پوه شئ په ورته ګورئ وړوکی ته یوه جمله جوړوي څه رقم ته؟ احمد زما کوچنی ورور دی. ورور دی. احمد زما کوچنی ورور دی. ستا کوچنی ورور څه نومیږي؟ آفرین. پر کوچنیانو شفقت او مهرباني پکار ده، صحیح دی. آفرین. ښه. ناڅاپه، ناببره. زه چې راغلم ګورئ زه چې راغلم ناڅاپه مې ولیدې. زه چې کله راغلم ناڅاپه مې ولیدې، صحیح دی. هغه ناڅاپه را باندې غږ وکړو، صحیح ده. ناڅاپه له داسې یو پېښې سره مخ شوم، ناڅاپه دا پېښه شوه. ګورئ پوه شوئ په. آفرین. بل چې دی لارښوونه رهنمایي. ګورئ موږ تاسو باید تل د نیکۍ لارښوونه وکړو. موږ تاسو باید تل د نیکۍ لارښوونه وکړو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو مسلمانانو ته د نیکۍ لارښوونه کوله. ګورئ وینئ کتابونه موږ ته لارښوونه کوي، هغه زما لارښود دی. پوه شوئ په. ورته ګورئ بڼ باغ، ستاسو په باغ کې ډېرې ونې دي، غټ لوی ستر هم ورته وایو. بابا لوی باغ لري، هغه لوی موټر را روان دی. اوهو ستاسو ټولګی څومره لوی دی، ماشاءالله. بل وړوکی کوچنی. احمد زما کوچنی ورور دی. زما کوچنی ورور ډېر شوخ دی. زما کوچنی ورور ډېر تکړه دی. آفرین. بل ناڅاپه ناببره. زه چې راغلم ناڅاپه مې ولیدې. ناڅاپه مې ولیدې. هغوی ناڅاپه راغلل. پوه شوئ په. بل لارښوونه رهنمایي. موږ تاسو باید تل د نیکۍ لارښوونه وکړو. نیک خلک نیکې لارښوونې کوي. کتاب زموږ تاسو رهنما دی. آفرین. پوه شوئ په. ډېر ښه. ښه زده کوونکو زموږ تاسو درس خو تر همدې ځای پورې و. زموږ تاسو کورنۍ دنده به څه وي؟ کورنۍ دنده مو په کتاب کې راغلي فعالیتونه په خپلو کتابچو کې حل کوو او سم منظم لیکو. وروسته د هغو څخه دغه 5 لغتونه چې ما تاسو ته لیکلي وو د معنا سره دا په خپلو کتابچو کې لیکو، معنا کوو او له هغې څخه وروسته هر یوه لغت ما چې کومې جملې جوړې کړي دي د تختې په مخ مې چې لیکلي او یا مې همدغسې تاسو ته ویلې. له دې څخه پرته هر یوه لغت به تاسو یوه جمله جوړوئ او په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ. تر بیا پورې مو په خدای سپارم. ښې چارې.